زه ولاړم ډاکټر ته د سیرون مې ولګوئ نو دلته یو سولوشن ټیپ ورته وایي دا بینډیج ورته وایي دا یې ولګوئ. نو زه اوس مګر د ناوکیانو سره نن سبا ډېر پام دی، په هغه کې میوزیک یې، په هغه کې ډانسینګ یې، په هغه کې کالي هم د کار نه یې، نو هغه بالکل بیا ناجایز دي، هغه بالکل بیا ناجایز دي. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. اما بعد ماشاءالله څه سوالونه سوي دي، د هغه جوابونه به ستاسو په خدمت کې پیش کو. سوال کول ښه دی، سوال کول ښه دی، ولې بعض خلک دا عبادت دی، دا مسائل دي حلال حرام، که سوال ونه کې داسې نه چې ته وایې آی تھینک آی تھاټ، زما په خیال سره ما د پلانکي څه اورېدلې و داسې وه. نو اوس خو علما ډېر دي ماشاءالله، په وټساپ باندې دي، پر هر ځای باندې علما دي. پوښتنه کوه او که بیا هم نه کوې نو خپل تاوان کوي وروره. نو اوس یو څه مسایل په سوالونه سوي دي. اوله مسله دا سوې ده چې وایي زه ولاړم ډاکټر ته د سیرون مې ولګوئ نو دلته یو سولوشن ټیپ ورته وایي دا بینډیج ورته وایي دا یې ولګوئ. نو زه اوس پر دغه باندې مسه کولی سوی که نه سوی و، که هغه خلاصېده تاوان درته لري، دا ټیپ خلاصېده، دا ټوکر خلاصېده، دا تاوان درته لري، نیسئ کولی، نو بیا پر هغه مسه ته کولی سوی. او که تاوان نه درته لري نو باید چې خلاص کړې، که نه بیا ستا اودس نه صحیح کېږي، نو پر هغه باندې مسه وکړه که تاوان لري. او باز دا وایي چې تا دا پوښتنه وکړله چې هغه چې زه اوبه هم پر واچومه بیا هم تاوان لري، معنا چې مسه هم پر وکړمه بیا هم تاوان لري. نو په داسې حال کې علما لیکلي دي، الله تعالی دې ته جنت الفردوس نصیب کړي، وایي که مسه هم تاوان درته لري، ولې بعضې وخت دا لنجېده دا ټوکر ته دا هم زخم ته تاوان رسوي، نو دې ځای باندې مسه هم بخښل سوې ده، ته بې مسه هم بالا خپل اودس چې تازه که هغه ځای کار مه لره، اودس چې صحیح دی. بله پوښتنه دا سوې ده، دا بېرته د عقایدو مسله ده. نو دا په کور کې د آس نال یې وایي، دا د آس نال څنګه دی؟ وایي دا ما پوښتنه ځینې وکړه ما د چیز لپاره چې لګولې دي، وایي دا خوشبختي راولي، ګوډ لک راولي. نو د دې جواب دا دی چې دا د هغو خلکو چې د الله سره شرک کوي، د هغو خلکو عقیدې دي، د دغو سره ډېر پام کوئ. مشکل کشا صرف یو الله دی. تعویض راغلی دی، تعویض وکړه، تعویض کې هم څو رقمه دي، ټګان هم شته، ښه خلک هم شته، د ښو خلکو چې قرآن مجید آیتونه درښیي، قل اعوذ برب الفلق، معوذتین، آیت الکرسي، نور داسې عملونه چې دعای انس، نور داسې شیان دي، هغه کور کې راول، هغه کې پروټیکشن دی، په هغه کې ګوډ لک دی، په هغه کې خوشحالي ده. د آس نال لګول دا هېڅ په اسلام کې نه دي راغلي، ډېر د دې سره پام کوه. او دا خو دا نه دی چې تا مثال یو میوزیک واورېدي، یو فلم چې وکتې، هغه هم ګناه لري، مګر دا خو د عقاید شیان دي، د عقایدو سره ډېر پام کوه. که تا پام ونه کړې ستا اولادونه په دغه اخته کېږي، نو بیا اندازه ورکړه څونه تاوانونه دي. بل سوال دا دی چې ډوډۍ چې موږ خورو پر هغه وخت باندې خبرې کول دا څنګه دي؟ ډېر خلک دا چورت وایي چې د ډوډۍ پر وخت باندې خبرې ونه سي. نو د ډوډۍ پر وخت باندې خبرې کول ابن جوزي رحمت الله علیه وایي که ته د ډوډۍ پر وخت باندې خبرې نه کوې، دا د عجمي خلکو طریقه ده. عجمي معنا جاهل، د جاهلانو طریقه ده. او د هغسې علما لیکلي دي، وایي د تکبر نښانې ده که ته خبرې نه کوې. دریم ګریډینس، دا د لالچي چې ارواوږي سړی د هغه نښانې ده. نو خبرې راغلي دي، داسې خبرې وکړه چې بیخي درنې خبرې مه کوه، یا د بزنس خبرې راواخې، یا خدای نکرده د یو غم خبرې راواخې، دا مه کوه. ولې ډوډۍ چې ده دا صحت ته ډېر مهم شی دی. او اوس که ته داسې درنې خبرې شروع کړې، یا د غم خبرې شروع کړې، یا د بزنس خبرې شروع کړې، هغه نه دي راغلي، هغه تاواني دي، هغه یوه ټوټه تاواني خبرې دي. البته نور شیان ویلی سوی چې ورځ څنګه سوله، په خیر سوله، ماشاءالله ښه فوډ یې جوړ کړی دی، څنګه ښه ډوډۍ ده، نه ډېر تعریف کول، نه ډېر دغه یې کول چې ولا دا څونه شیان یې مالګو، دا د ډوډۍ په آداب کې دي. نو خبرې راغلي چې داسې
نه دي چې خبرې نه دي راغلي او دا د تکبر نښانه ده چې ګرسره خبرې نه کوي بس خپل په ډوډۍ اخته یم. درېیمه خبره پوښتنه دا سوې ده ناوکۍ په کور کې. نو دا ناوکۍ په کور کې ګوره نن سبا چې ناوکیانې راځي په مارکیټ کې په هغه کې میوزیک هم یې کالي هم د کار نه نو د هغو سره پام کوئ. البته که داسې پخوا کې زموږ په کندهار کې یا په نور ځایو کې پاکستان کې هم د ناوکیانې چې هغه صحیح دي معنا داسې پر مځکه غورځولي یو کوچني راولاړ سي بازۍ به کوي. حضرت عایشه رضی الله عنها هم درلودله مګر و د ناوکیانو سره نن سبا ډېر پام دی په هغه کې میوزیک یې په هغه کې ډانسینګ یې په هغه کې کالي هم د کار نه یې نو هغه بالکل بیا ناجایز دي هغه بالکل بیا ناجایز دي. و داسې د ټوکر جوړه سوې چې ما درته وویله بیا هلته یې غورځوي احترام هم نه دا خوځګه سره هلته یې کښېږي ښه معنا چې خرابه نه سي سټیچو رقم سي نو هغه ټوله بیا منع راغلي دي. بله پوښتنه دا سوې ده چې په ګروپ کې بعض خلک سره یو ځای سي یو څوک ناجوړی دعاوې ورته کوي یاسین شریف کې دا صحیح دی که نه دی؟ بالکل صحیح دی. اوس یو څوک ناجوړه دی یا تاسې راولاړ سي یو څلوېښت وارې یاسین شریف وایاست نو ګرته زه نه سم ویلی نو په ګډه وایو دا بالکل صحیح دی. او د هغسې آیت کریمه دی علما یې وایي که ناجوړي در باندې راسي یو غم در باندې راسي آیت کریمه 1000 وارې 1500 وارې بیخي ډېرې مه وایاست. بعض خلک یې لکو ته ورسوي هغه هم علما نه خوښوي ولې آیت کریمه ډېره زوروره ده نو هغه ووایاست پروا نه کوي په ګروپو کې وایاست مګر شرط یې دا دی چې دا ګروپ په زوره نه یې په چا به په زوره نه اخلي چینې واخلي خو ابجده به نه یې دا به نه وایي چې پلانکی یا پلانکي هېڅ ختم نه اخلي دغه شیان به نه کوي ضروري به نه بل بیا نو ټوټل غلط دی بیا نو بدعت دی دا بیا ته نه سې کولی. او که چې مازې یو څوک سره یو ځای سته خپل خپلوان دي خپل فامیلي دي ته ونیسه پلانکی یا پلانکي ته ونیسه دا یاسین وایه ته ونیسه دا وایه بالکل دا راغلي دي مګر شرایط یې ما درته وویله په هغه شرایطو باندې بیا صحیح دي. نو دا یې څه پوښتنې د هغې جوابونه دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. موږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او د نور سره شیر کړئ.